ډاکټر صاحب څنګه یې؟ شکر دی، ته څنګه یې وروره؟ ښه یې، جوړ یې؟ و خیر دی ډاکټر صاحب ناجوړه یم. کومه ناروغي دې ده، څه ته را ناجوړه؟ ډاکټر صاحب دا خشم دی راځي. دا په ما څومره قسمت پر ما باندې ګرده مړ دا چنګان اوړي. ته نن در ولاړ شه، ما ورته که سره معلومه کړو. څه کوې عثمانه دی صاحب وایي؟ زه خانه دلته یې اووه اتو کسانو ته ورلس ولمه، سره دانه دانه مې کړلو، دی جن را روان شوله. څه وایه عثمانه دا خو ما جنګ کړی دی. چېرته جنګ کړی دی؟ خپل ورور به دې غږ کوي. بس انشاءالله بېغمه شه د لې را روان دي. هی څه وایه؟ زه خو ګوډ یم. تلک نه دی؟ دا په چیش خانده ته را ډب ډب کېږي؟ راته پوښتنه جنو تلکه خیر دی چې خاندې؟ نه به خبر کوزده مې سوې ده. هی څه وایه؟ ستا خو سر په تا نه و خبر؟ ولې خیر؟ زمړی تا ته خو لکه چا خره در کړی وی. دا بیا کومه کیسه ده چې یې مړ ږدم کوي ورکړې دي یاره. چیش دی پلکه؟ ولې عثمانه ته نه یې خبر؟ یا چیش دی؟ وایي انډیا را ولاړه سوې ده، پاکستان ته دمکۍ ورکړې دي چې زه په تا حمله کوم. پلکه کرار کښېنه، د انډیا پلار پر پاکستان حمله نشي کولی. ولې؟ مړی دا ګرده ملکونه د مړ سره ولاړ دي. څنګه ولاړ دي؟ مړی خو ته دا ګردو قرضداره نه یو. ختمه وایه. مړی د ده پلار هلکه حمله با ابا تا دا ګردو ته ودونه ور وکړلو، ته که څه ما ته واده را کوې که نه را کوې؟ دوی مولوي صاحب له بیا مه بس ته به خالد دا وایې چې و مولوي صاحب زما قبوله ده. صحیح ده؟ راځه مولوي صاحب. هلکه ستا زوی دغه دی؟ هلکه ستا قبوله و قبوله دي ده؟ یا مولوي صاحب زما نه ده قبوله. ولې؟ ما څو واره دا رقم خوب لیدلی دی چې ما بول قبوله مې ده، زه به در کټ رایله سوی وم. خوبونه دي خوب هغه کارونه شاله بیا مې قبوله ده مولوي صاحب. نسته ځه مولوي صاحب یو واره دوه واره نکاح نه تړي. دا دوه زما د اکا زامن دي، زما په زندګۍ کې ډېر غټ لاس دی چې د دوی لاس نه وای را سره زه به ډېر مخته تللی وای. ملګرو تی راسئ د عثمانو د پهلوان څخه پوښتنه وکړو. نن یو شعر راته ووایي. عثمانه پهلوانه د پرینټ دپاره یو شعر ډالۍ کوي. वाह देवरे हमने तुझको दिल दिया दिलदार समझ के। वाह 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 हमने तुझको दिल दिया दिलदार समझ के। वाह 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 हमने तुमको नस्वार समीर मारवदरी